په چمن او سپین بولدک کې څه روان دي؟ ولې او څنګه خبره تر جګړې ورسېده؟ پنجاب د دروازې ترڅنګ څه کول غواړي او د چمن ولسونو څنګه قهرماني وکړه؟ دا مهمه ویډیو تر پایه وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستانی پوځ له کلونو راهیسې پر ډیورن کرښې په ځانګړې توګه د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سوداګریزه ساحه کې د تاسیساتو، پوځي چوڼیو او نورو تعمیراتو د جوړېدو هڅه کوله. خو خواته میشتو لسونو او محکومو افغانانو یې مخه نیوله. بالاخره د کرونا تر راپیدا کېدو وروسته پاکستان پوځ له موقع ګټه واخیسته او فرضي دروازه یې د دواړو غاړو په کاروباریانو یعنې سوداګرو، هټیوالو، لغړیانو او عامو ولسونو وتړله، څو سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو عام ولس د پوځ په دې موخه پوه شو نو یې د تیرو 2 میاشتو راهیسې هلته یو پرلت یا احتجاج پیل کړ څو خپل حق ترلاسه او د پوځ شومه موخه شنډه کړي. د لوی اختر څخه یوه ورځ وړاندې په زرګونه افغانان د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دوی غوښتل چې خپلو کورونو ته لاړ شي، خو پاکستانی پوځ اجازه نه ورکوله. بالاخره د کرښې خوا ولسونو مجبور شول چې په زوره دروازه خلاصه کړي. په دې حالت کې پاکستانی پوځ پر عامو خلکو ډزې وکړې او لسګونه تنه یې ژوبل او شهیدان کړل. خو قهرېدلو لاریونوالو په هلته جوړ شوي ټول تاسیسات له منځه یوړل. مهمه خبره دا ده چې پرون د پښتونخوا ډیر شمېر سیمو کې د پښتنو لخوا مظاهرې وشوې. د افغان ځواکونو د میړانې ستاینه یې وکړه او پنجابي پوځ پردیان یاد کړل. یو ځل بیا به پاکستان ته څرګنده شوي وي چې افغانان په هیڅ صورت بیلوالی او زور نه مني. دوی یو وډ او یو بازو دي. قدرمنو کتونکو که یا د ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک او چینل د نورو ویډیوګانو لپاره ضرور سبسکرایب کړئ.